دا اوس سکرپټ رائټرز ناست دي نو سکرپټ لیکي لکه ټماټر وال لاغلی لکه پوزه لګولو وختې راسې اوازونه کوي. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. خبرې نو باران وشو بیا سهار مالي بیګا ما تاسو ته ویلي چې باران وشو، باران را روان دی اوس هم لا وریځ ده او سهار ته باران وشو. تقریبا 9 بجې دي اوس دې ټایم کې لږ منی شو نو موسم یې دومره یخ کړی دی که نه چې ما څادر راغستی دی دا وینئ زما ساړه کېږي. زه ډېر زیات سړیچن یم، موږ ورته سړیچن وایو چې زیات ساړه کېږي. زما ساړه کېږي، ما څادر راغستی دی. اوس زه دلته کلي کې واده دی هغې ته ورښکاره کېږم، بیا راځم بیا ستاسو سره ګپ شپ لګو. ښه جي نو اوس دې ټایم کې موسم چې دی که نه هغه بلکل صفا شو، دا وینئ تاسو یې. نو اوس به مونږ خپل بلاګ چې دی مخ په وړاندې بوځو، چېرته ځی ما زمونږ سره یې. ښه جي نو اوس زه روان شوم سټوډیو ته. ویډیو مې لا نه اپلوډ کړی، نن دلته بجلي نشته دی، بېګا بجلي تللې ده او اوسه پورې لا نشته دی. نو ویډیو به اپلوډ کړم او د بله ویډیو کې راته ایډیټینګ پاتې دی دا به وکړم. نو زه سټوډیو ته تاسو هم بوځو چېرته ځی ما. ها بھائی نو اوس زه راورسېدم سټوډیو ته او چې سټوډیو ته راورسېدم که نه نو نعیم ماته بل اوس د پروګرام ویلی دی ملکیچر وګوره او ملکیچر چېرته شتې نه زه ډېر وګرځېدم. اوس په چېرته بازار مازار ته یا چېرته کلو ملو کې ګورم کوی مونتو ما خپل کلي کې ونه مونتو. سار مې ملګري ته ویلي نه هغه وایي زه به نن وګورم کوی مونتو وایي چې ستا چینل هله هغې به زه مونیټایز کوم، پولي مونیټایز کوم چې څو پورې تا مال ملکیچر نه دی کتلی. مونیټایز کوم نه ویریفیکیشن کوم بولا ویریفیکیشن برال کله که چې څو مې ملکیچر نه کتلی مونیټایز خو دی خو دی خو لکه ویریفیکیشن نه خبره که نه. دویمه درېیمه ورځ ده که نه چې باران کېږي او موسم چې دی ډېر زیات ښایسته دی ځکه چې اکثر سهار باران کېږي، کله ماښام باران کېږي او کله د شپې باران کېږي. نو موسم ډېر زیات ښکلی دی، نور هم نه وي او ګرمي چې ده که نه ګرمی هغه زور چې هغه مات شوی دی او موسم ډېر زیات ښکلی شوی دی. بهی نن 20 تاریخ دی او سبانۍ ورځ چې ده که نه لاست ډیټ دی زمونږ پی ټي سی ایل انټرنیټ د بیل جمع کولو. سبا لاست ډیټ دی 21 باندې لاست ډیټ وي زمونږ بیل که نه او اوسه پورې لا ما بیل نه جمع کړی. اوس مې خپل ایزي پیسه کوله وکړه 50 روپۍ پکې نو زه به نو بیل جمع کوم بیا راځم ستاسو سره ګپ شپ لګو. راځئ چې ځو بازار ته پکواله په لار کې ودرولم او لکه دا زما ملګری دی اوس ما ته ویل که لیسنس ښایه لیسنس په ښه مرګتیا په بیټکونو کې ده، دلته په روډ باندې مرګتیا نه وي. زر د لیسنس ښایم بھائی ګوره څومره بارانونه کېږي که نه خو زمونږ د سواړی د بازار نه دوړه نه دا نه ختمېږي. دا وینئ سړی مطلب سهار مال خپل ویښته پاک صفا کړي بازار ته لاړ شي که نه بیا به په دې حال کې راځي. دا اوس سکرپټ رائټرز ناست دي نو سکرپټ لیکي لکه ټماټر وال لاغلی لکه پوزه لګولو وختې راسې اوازونه کوي. ښه دا اوس دوی سکرپټ لیکي، ما ته هم یو سکرپټ حواله کړی دی چې ته په دې باندې کار وکړه که نه زما بلا دماغ پوره کار نه کوي. پر دوی نه به هم دا سکرپټ اورو چې دوی څه ولیکلو. یو خو ډېر بیزي دی. بای مازدیګر شو او زه تلمه کور ته خو دا وینئ تاسو باران راکې شو مکمل نری نری څاڅکي دي، نری نری باران ورېږي. نو بس اوس پته نه لګي څه وکړمه، باران منې شو بیا ځمه کو منې نه شو بس بیا نه ځمه بیا به دلته اوده کېږم. بای څنګه چې باران منې شو که نه نو را روان شوم خپل سټوډیو نه او زمونږ په روډ کې لا هغه شانتې کار کېږي دا وینئ تاسو ما مخکې تاسو ته وایي که نه روجه کې مې ورته ویلي وو زمونږ په روډ باندې کار کې اوسه پورې هم لا روډ باندې کار نه دی مکمل شوی، اوس هم لا روډ دغه شانتې وران دی ځای په ځای او چې باران وشي بیا خټي ډېرې زیاتې. نو بس اوس زه خپل کور ته روان یم، خبرې اترې چې دي هغه به کور کو انشاءالله. اوس کور ته راورسېدم او مازدیګر بانګ ویلی دی په لاره باندې مونځ کومه بیا خبرې اترې کوو. بای نو مازدیګر مونځ مې وکړو او اوس چې دی که نه ماښام مانځه ته لا ټایم شته دی، ټایم لږ پاتې دی که نه
نو اوس اخوا زمون کلی کې دلته یو پکوړو والے ډېر خوږې پکوړې پخای مازیګر کنه ماسپهین نه بعد شروع کړي نو زمال ته پکوړو لا تاسو هم بوزم راځي حاجی نو څنګه چې بیګا کور ته رالم نو ما بیا د ولاګ بل شاټ وانه غستو ځکه چې باران ډیر تیز راغی جو بس بیا زما شاټ ټپی کرنو شاټ مو نه غستو یار زه د خپل بلاګ ته ګورم کنه نو زما بلاګ چې نو دا څه کسان ماته داسي وي چې بلاګ د خپل نه دی نو زه به ان شاء الله کوشش کوم چې خپل بلاګ چې د کنه نورم خکمه تاسو رال څنګه سپورټ کوئ کنه نو دغه شانتي چې تاسو سپورټ را سره نو زه خپل بلاګ نه خکوم ان شاء الله نو را روان بلاګ چې هغه بر دینه خي زه به کوشش کوم کنه چې دینه خ جوړ کما خو ډیلی بلاګ یار نو د کې ایډیټینګ وغیرہ دا د دومره خاصتانه کې بس ټول ورځي هغه سړیو کې ما هم ایډیټ کې اپلوډ کې خبر خلاصه نو په دې وجه باندې زمانہ او نن سبا چې دا ورځ چې مې دي کنه د زمانہ ډیلی بلاګ چې هغه میس شوی دی په دې وجه میس شوی دی چې الته زموږ وای فای خراب و او سټوډیو ته زرا نشم نو بس بیا زمانہ هغه هر څه چې ګډوډ شي نو دا شارټ چې دا اوس په بل ورځ لاخلم امید ده دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازه د بل بلاګ پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله پامان